Jungle. السلام علیکم، زه بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په ټوله صوبه کې د پولیس د تشدد خلاف د احتجاجي مظاهرو سلسله جاری ده. کرونا وایرس یو کم شپېته نور کسان ووژل. آرمي چیف د جاپان د سفیر سره ملاقات وکړ. د جماعت اسلامي پخوانی مرکزی امیر سید منور حسن په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلې. بلې خواته په سعودي عرب کې د حرمین شریفین امام د غیبانه جنازه وکړه. د نیب چیرمین د نیب د محکمانه اجلاس صدارت وکړ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د بار کونسل د وفد سره ملاقات وکړ او امدادي چکې ورکړ. وزیر صحت د سپیکر د ټوکلو نه پس ماسک واچاوه. د قومي اسمبلۍ اجلاس ته ممبرانو وینا وکړه. د علاقائی سلامتۍ په حواله باندې وزیر خارجه شاه محمود قریشي د اجلاس صدارت وکړ. صوبایي وزیر اطلاعات میډیا ته بریفنګ ورکړ. د تخبیب بار اسوسییشن په انتخاباتو کې جماعت اسلامي او عوامي نیشنل پارټۍ پی ټي آی ته ماتې ورکړه. اوس د دې خبرونو تفصیل. د تاکال د واقعا خلاف په پوره صوبه کې د پرتشدد مظاهرو سلسله لګیا ده شروع ده. مشتعل مظاهرین که یوې خواته د توړ پوړ نه دریغ نه کوي، نو بلې خواته پولیس د دې د روکولو دپاره په دې باندې لاټي چارج کوي، انسوګیس پې استعمالوي او فایرنګ پې کوي. ډېر کسان زخمیان شوي دي او بېشماره کسان ګرفتار شوي دي. پولیس لا اوس هم د خپل خویه نه دي اورېدلي، په مظاهرینو باندې بدترین تشدد کوي. حکومتي اقدامات صرف د وینا د حده پورې پاتې دي. پولیس لګیا دي اوس هم د حد نه تیریږي. کرونا وایرس 13 ورځ په پوره ملک کې یو کم شپېته نور کسان ووژل. د کرونا وایرس د مریضانو په شمیره کې 2950 اضافه وشوه. 13 ورځ په خیبر پښتونخوا کې د کرونا د لاسه 11 نور کسان مړه شو. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا 640 نوي کیسونه نور مخې ته راغله. کرونا وایرس در اوسه په پوره ملک کې 3963 کسان ووژل. د پاک فوج سربراہ جنرال قمر باجوا ویلي دي چې د آرمي میډیکل کور به د قام خدمت دغه شانتي جاري ساتي. دا خبره د پیټ سیټي د قیام د افتتاح په موقع باندې کړې ده. د جاپان د سفیر سره هم ملاقات وکړ.
د نیب چیرمین ریټایرډ جسټس جاوید اقبال د نیب د محکمانه اجلاس صدارت وکړ. په دې اجلاس کې د نیب په مختلفو سطحو باندې د کارګزارۍ جایزه واخیستې شوه. د جمهوریت اسلامي پخوانی مرکزي امیر خدای بخښلی سید منور حسن په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلی شو. بلې خواته په سعودي عرب کې د حرمین شریفین امام د ده غیبانه جنازه ادا کړه. سید منور حسن د اوږدې بیمارۍ نه پس تېرې ورځې حق رسېدلی و. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د بار کونسل د وفد سره ملاقات وکړ او امدادي چکې ورته پیش کړ. د سپیکر د ټوکنې او د تنبیه نه پس وزیر صحت ماسک ولګاوه او د سیملۍ په کارروایۍ کې خپله نمایندګي وکړه. اجلاس ته وینا هم وکړه. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د علاقايي سلامتۍ په حواله باندې د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې په علاقايي پیښو او سلامتۍ په حواله باندې په مختلفو امورو باندې غور وشو. وزیر اعظم د اسمبلی په اجلاس کې په خپل خطاب کې چې کله اسامه بن لادن ته د شهید لفظ استعمال کړ نو د اپوزیشن او د حکومتي ارکانو ترمنځ د نوک جونګ سلسله شروع شوه. د قومي اسمبلی اجلاس ته ممبران لګیا دي خطاب کوي. د اطلاعات او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر ویلي دي چې صوبایي حکومت په ټوله صوبه کې د یتیمانانو بچو د کفالت دپاره امدادي پروګرام د شروع کولو فیصله کړې ده. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز د تشدد د ښکار کشمیریانو په حمایت کې سیمینار ته وینا کړې ده. د وی چې په مقبوضه کشمیر کې د کشمیریانو سره د زناورو نه هم بدتر سلوک لګیا دی کیږي. د خزانې وفاقي مشیر عبدالحفیظ شیخ د چین د سفیر سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو او په اقتصادي معاملاتو باندې بحث وشو. د تخبی بار اسوسییشن په انتخاباتو کې جماعت اسلامی او عوامی نیشنل پارټۍ پی ټی آی ته بدترین شکست ورکړ. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.